خدای ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی په منځ کې خطا شو او په هغه باندې سجده سهو لازم شو خو سجده سهو ته یې راشو ولاړ سلام وګرځولا دی به وسکي الجواب بعض علما دا وی دی به د موز بیا راګرځي بعض علما دا وی د سجده سهو راګرځي که هر وخت د تر یاد شو په دوه سجدي دی ورګو بعض علما وی د دنه د سجده سهو ساقط شو منځي صحیح دی او صحیح خبرم دا زما خپل ځاني په دې زړه مطمئن دي کچرته دې سړی ته نږدې را یاد شو یعنی یو سړی دی منځ کې خطا شو سجده سهو په لازم شو سجده سهو ته میره شو کور ته لاړ کور ته څنګه نه وته را یاد شو ما سجده سهو باندې پاتې شو دا وخت ډیر شو لګ دی بس دوه سجدي دی ولګي یو سړی دی مسخوتن خطا شوی دی سجده سهو ته میره شو سحر وته را یاد شو چې منو سجده سهو پاتې شو د محققین علماء به دلته دا تحقیق دی چې د دنه غسیده ساقطه شو چې دومره وخت به تیر شو او مونږ یې څه دی هغه صحیح ده خو بیا که سړی د سجده سهو په هغه وخت کې مو لګي د احتیاط لپاره لا حرج ودې کې څه حرج